بسم الله الرحمن الرحیم. د پاکستان او د انډیا په منځ کې چې کومه جنگ وشو یا کومه ټاک راوشوه، نو د دې نه بعد په اول ځل باندې د انډیا وزیر اعظم دا میډیا ته راغی او مخې ته راغلو او تېره ورځ د خپل قوم ته سپیچ هم وکړو. خو په دغه سپیچ کې د څه ډېرې لویې خبرې یو ځل بیا کړي دي چې په هغه کې دا خبرې او دا لویې دعوې کړي دي چې دهشتګردي او مذاکرات یو ځای نه کیږي، او د دې سره وایي چې دهشتګردي او تجارت هم یو ځای نه کیږي، او وایي چې اوبه او وینه دا یو ځای نشي بهیدلی. او دا خبره یې هم ډېره په جهر وکړه، ډېره کلیر یې وکړه چې خپل پوځ ته مې مکمل اختیار ورکړی دی چې کوم ځای او کله دیو کاروایي کوي. د دې سره د ویل چې د پاکستان خلاف چې زمونږ د ټیرورسټ کومه کاروایانې وې، نو وایي چې دا مونږ سټاپ کړي نه دي، اختتام ته نه دي رسولي، بلکې عارضي طور هم بندي کړي دي. او په اخره کې چې کومه خبره کړې ده چې نننۍ موضوع زموږ ټوله د دې نه چاپېره چولي، دا خبره یې وکړه چې موږ ته د دې نه بعد څوک په نیوکلیر تھریټ سره بلیک میل کولی نه شي. نو دې خبرې د ټولو نه ډېر وزن لرلو، او د دې خبرې مطلب دا دی چې دې ته دومره زیات تھریټ میلاو شوی دی چې د دې باوجود چې ده نه غوښته چې جنګ سټاپ پرېښوده، په دغه ټایم باندې جنګ سټاپ کړو او د جنګ بندۍ اعلان یې هم وکړو. د دې په بیکګراوند کې که موږ وګورو، نو د جنګ نه مخکې د انډیا په ټوله دنیا کې یو سایکولوژیکل ښه پوزیشن و. مختلف ممالک سره د ښه تعلقاتو، د اکانومي ښه روانه وه، دغسې ایکسپورټ لیول یې ښه و. د مختلفو پاورز به په مختلفو ګروپونو کې د ده سره د قسم نوعیت اګریمنټس کول، لکه امریکا یې ورسره د کوارډ په شکل کې اګریمنټ کړی و چې چاینا د دې په ذریعه باندې کنټرول کړي. دغسې یو قسم د ریجنل پاور شکل اختیار کړی و. خو انفارچونیټلی د مودي دغه ډېره کمزورې فیصله چې یو څو ورځو کې د انډیا ته څومره نقصان رسولی دی، نو دومره نقصان به د انډیا په د مودي په ټول دورې حکومت کې هم نه وي کړی. راځو دغې خبرې ته چې مودي دا اعلان وکړو چې د دې نه بعد به موږ ته څوک په نیوکلیر تھریټ سره بلیک میل کولی نه شي. نو که موږ وګورو، نو په دغه جنګ په دوران کې یو اس ای دا ځان سایډ ته کړی و او د جنګ نه یې ځان ډېر لرې ساتو. نو دې ولې بیا په دغه جنګ کې انټرپشن وکړو او په دې کې قدم اوچت کړو، او د دې پورې چې دومره حد ته ورسېدو چې په دې کې جنګ بندي هم وکړه. دې خبرې ډېر لوی وزن لري. اوس دا ممکنه ده چې په دغه ټایم باندې مودي سرکار دا نه غوښتل چې جنګ بندي وشي، ځکه چې هغو کله جنګ سټارټ کړو، نو اوله یې په یو نوعیت باندې سټارټ واخیستو، او د دې باوجود چې دا یې هم اعلان وکړو چې موږ کومه ټارګټ و هغه مې چې وکړو، مزید کاروانیانې نه کول غواړو، خو بیا هم په بله ورځ یې په بل نوعیت هغه جنګ جاري ساتلو او مختلف علاقې یې ټارګټ کولې هم. او د دې باوجود چې پاکستان کې ډېر اهم پوینټونه یا بیسونه چې په هغه کې نور خان ایربیس وغیره دا شامل وو، دا یې هم ټارګټ کړي دي. نو ده ته داسې څه خامخا تھریټ میلاو شوی دی چې دا یې مجبوره کړی دی چې دی نه غواړي، خو ده ته یې په جنګ بندۍ باندې دا مجبوره کړی دی. که په بل طرف باندې موږ وګورو، نو په داسې پوینټ دا جنګ بندي شوې ده چې دا د انډیا لپاره د لاس ټایم و یا پوینټ و. که په بل طرف وګورو، د پاکستان لپاره ډېر وینینګ پوینټ هم و، او دا انټرنیشنل میډیا هم دغسې څه خبرونه مخې ته نشر کوي هم چې په هغه کې پاکستاني د خپل جنګ کومه پته وه د هغې سیلیبریټي کوي، د هغې مناوهي. او په بل طرف که موږ وګورو، د انډیا په عوام کې د خپل حکومت د مودي سرکار خلاف احتجاجونه کوي او مارچونه کوي. بل چې کومه کس دغه فارن سیکرټري چې د هغو د سیزفایر اعلان کړی و، د هغه متعلق په سوشل میډیا چې کومه د هغه کردارکشي وشوه، نو دا پوینټونه داسې شو کوي چې دا جنګ د انډیا دا په خوښۍ سره نه دی ختم کړی، سیزفایر یې په خپله خوښه نه دی کړ، خو داسې څه سانحه شوې ده
یا دیو دومره ژور زخم خوړلی دی یا دیو ته دومره نقصان رسېدلی دی چې دیو په دې مجبوره شوي دي چې سیسفایر یې کړی دی. یا په بل طرف که موږ وګورو نو د نیوکلیر بلیک میلینګ خبرې ته که وګورو نو د بل طرف نه پاکستان سایډ نه دیو ته داسې تھریټ میلاو شوی دی یا داسې د ایجنسي ریپورټ میلاو شوي دي چې دا ممکنه ده چې په انډیا باندې حمله وشي، په هغې باندې نیوکلیر اټیک وشي، یا که جنګ ونه درېږي نو دا داسې حد ته ورسېږي چې په دې باندې نیوکلیر اټیک ممکن دی. یا دا هم ممکنه ده چې امریکې په څه ریپورټس یا انټلیجنټ په بیس باندې دا څه انفارمیشن دا حاصل کړي چې په انډیا باندې نیوکلیر تھریټس یا اټیک دا ممکن دی، نو ځکه دې په جنګ کې خپل یو قدم واخیستو، دا پکې انټرپرپشن یې وکړو، مداخلت یې پکې وکړو او دواړه ملکونه یې دې ته رضا کړل چې جنګ بندي وکړي. نو دا د مودي ډېر انوایز ډېرې کمزورې فیصلې وي چې هغه د انډیا سره سره نور ملکونه هم د دې جوګه پرې نه ښودل چې چاته مخې ته ودرېږي یا چاته مخ ور واړوي.